د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوریزو او 50 اوریزو لوبو لپاره خپله لوبډله اعلان کړله. په دغه لوبډله کې ډېرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی. ډېر سینیر لوبغاړي ورسره دي. انشاءالله د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې به یو ښه لوبه ترسره کړي. د 10 اوریزو لوبو لوبډلمشري به راشد خان کوي. داسې رحمان الله ګربت، صدیق الله اتل، حضرت الله زازی، محمد نبی عیسی خیل، درویش رسولي، زبید اکبری، کریم جنت، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، محمد اسحاق، مجیب رحمان، ننګیالی خروټی، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقي، نوین الحق، فرید احمد ملک شامل دي. او داسې 50 اوریزو لوبو لوبډله کې بیا لوبډلمشر حشمت الله شاهدي، رحمان الله ګربت، صدیق اتل، رحمت شاه زرمتی، محمد نبی عیسی خیل، راشد خان ارمان، عبدالمالک، درویش رسولي، اکرام علي خیل، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، مجیب رحمان، ننګیالی خروټی، فضل حق فاروقي، علامه محمد غضنفر، فرید احمد ملک، نوید زدران، بلال سمیع شامل دي. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د زمبابوې لوبډلې سره 3 شل اوریزه، 3 50 اوریزه او 2 ټسټ سیالۍ ترسره کړي. دغه لوبې به د روانې دسمبر میاشتې پر 11مه نیټه پیل شي او د 2025 کال د جنوري تر 6مې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا ځل ډېر غټ سیریز په لاره اچول شوی دی چې 3 شل اوریزه، 3 50 اوریزه او 2 ټسټ سیالۍ د زمبابوې په کوربهتوب په حرارې کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. تاسو هم خپل ملي اتلانو ته دعاګانې کوئ چې په درو واړو سیریزونو کې زمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړي.